او ظالم تیر شوی حجاج ابن یوسف هغه ډېر علما شهیدان کړ و یو عالم راوست او لاله او دا څوک چې مړ کوي حکومت هم بیا دته وایي په زړه دې څه ارمان دی. حجاج ابن یوسف ورته وایي عالم لالوم دی 1,00,000 نفر په خپل لاس حلال کړي. نو یو عالم حلاله ورته وایي په زړه دې څه ارمان دی؟ ورته وایي صاحب په زړه مې دا ارمان دی چې ستا سره په دې دفتر کې یو 10 قدمه وال او تا په ما لاس اچولی او ما په تا لاس اچولی چې 10 قدمه راکې بیا مې حلال. ورته وایي دا خو اسانه ده. حجاج ابن یوسف راپورته کو په دې عالم لاس واچو په اوږو باندې او هغه د په اوږو باندې او خندا کې 10 قدمه مزل وکړه. چې 10 قدمه مزل یې وکړه ورته وایي الحمدلله نن مې د حجاج ابن یوسف سره ملګرتیا وکړه 10 قدمه اوس به ما ته څوک څه نشي ویلی. حجاج فکر وکړو دا خو مې ملګری شو ملګری خو څوک نه وژني بل نه م ساتي پیزه بس ازادې. نو چې حجاج ابن یوسف باندې څوک لاس واچوي او هغه سره یو ځای شي او هغه ته څوک څه نشي ویلی او حجاج هم ورته څه نه وایي نو الله به څنګه درته ووایي. نو چې کله فقیرۍ او مشکلات راګیر کړي الله به یادوي الله 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 بس الله به بیا ټولې مسلې حل کوي. داسې مهربان الله دی. افلاطون نوم مو اورېدلی که نه؟ دا د موسی علیه السلام زمانه کې تیر شوی. موسی علیه السلام ته یې ویې زه یو سوال در باندې کوم. وی وایم وی ته داسې وایې که چې د الله نه تښتی که نه ګناهونه مه کوئ کنې الله به مو قهر باندې ولي. نو د الله نه به سړی څنګه وتښتي چې د الله غوندې ویشتونکی شي او هدف انسان شي نو الله نه به څنګه وتښتي. هغه ورته وی او افلاطونه ویشتونکی چې څومره سیداري او نښه ښه ویشتی شي خو چې دا هدف رامنډه کړي او ویشتونکي سره خواته ودرېږي بیا نشي ویشتی. الله ویشتونکی دی خو انسانانو ته وایي تښتی به نه ما ته به راتښتی. انسانان الله نه نښه نه خطا کېږي خو انسان که ځان بچ کول غواړي نو الله ته به راتښتي. نو چې الله سره ودرېږي بس بل څوک هم نشي ویشتی ولې الله سره دی که نه او الله هم نه ولي ځکه د الله ملګری شه که نه. مونږ او تاسو چې دا خراب یو دا په کبر باندې دا په تکبر او په لویۍ باندې او دا راته هېڅ فایده نه کوي. علما وایي د متکبر سړي مثال دا هغه سړي دی چې د غر په څوکه ناستي نو دا ټول خلک ورته واړه واړه ښکاري خدای خبر نه دی خلکو ته دی وړوکې ښکاري. داسې چې ته تکبر کوې نو خلک به درنه لرېوالی کوي خلک به درنه تښتي لار به درنه چپی خبرې به در سره نه کوي که کوي کمې نو د خلکو هم د سره نه لګي. او عاجزۍ کې دا کمال دی هر سړی به د سینې ته رانږدې کوي او خبرې به در سره کوي. دا الله خلک ولې یادوي؟ الله انسان سره د رحم معامله کوي که انسان سره کبر نه چلی. الله وایي زه ستا مالک یم رامنډه که مالک یوم الدین مالک زه داسې مالک نه یم لکه د دنیا د بادشاهانو غوندې زه داسې بادشاه یم چې زه ستا مالک. نو چې ما نه تښتې نو ما ته به راتښتې الله نه چې تښتې نو الله ته به تښتې نو بیا به بچ کېږي. د اوبو خالق هم الله دی د ډوډۍ خالق هم الله دی د کالیو خالق هم الله دی د دې ټولو کائناتو خالق او مالک الله دی. نو چې الله نه پیدا کړی نو د دې بل انسان احتیاج به څنګه پوره کو؟ بله دا ده چې دا یو انسان بل انسان ته شی ورکوي خو د ده په زړه کې رحم راځي که نو دا رحم پکې چا واچو؟ دا رحم هم پکې الله واچو. که الله د هغه په زړه کې رحم نه وی اچولی نو خو تا ته روپۍ نه درکولې تا ته ډوډۍ نه درکوله تا ته خوراک نه درکو تا ته کالي نه درکول نو جارې کې به د الله نه دا د الله مهرباني ده. نو ربک الغنی ذو الرحمه خاوند د مهربانۍ خو الله دی. دا انسانان چې څومره مهربانه دي دا د الله جل جلاله د مهربانۍ حصې دي د الله د دې په زړونو کې اچولې ده. نو مقصد دا دی چې انسانان ټولو کې الله ته محتاج دي. نو چې الله ته محتاج شو
نو انسان په دې خخ کاری چې دا عاجزي وکړي. او الله دوه قسمه مخلوق پیدا کړي، یو ظلمانی چې هغې ته شیطانان وایي، یو نورانی چې هغې ته ملائک وایي، روحانیین. نو د انسان دا نفس دا تور دی، دا په تیارو کې دی، دا په تیارو کې دی. اوس که دی ګناهونه کوي او معاصي کوي، ګناهونه کوي، نو ګناه توره ده، نو دا انسان تیارو طرف ته راکش کوي، ګناه توره ده، تیارو طرف ته راکش کوي. او هغه نفوسو سره تعلق پیدا کوي چې کم نفوس تیاره کې دي، چې شیطانان دي او بیکار خلق دي. عبادات او دا الله خبره منل او طاعات دا چې دي دا رڼا ده. نو چې انسان دا الله خبره مني او عبادات کوي، نو د نفس هغه رڼا طرف ته کش کوي، نو روحانیونو سره ربط پیدا کیږي. او جنت کې خو به تیاره نه وي، هغې کې خو به رڼا وي، نو دې له رڼا والا سړی پکار دی. او جهنم کې به رڼا نه وي، تیاره به وي، نو دې کې تیارې والا سړی پکار دی. نو ګناهونه تیاره دي، الظلم ظلمات یوم القیامه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای ظلم به تیاری وي په ورځ د قیامت. نو ګناهونو کې دا کار دی چې جهنم ته د کشکۍ ځکه دلته تیارې کور هغه دی. عباداتو کې دا کار دی چې جنت ته د کشکۍ ځکه د رڼا کور هغه دی. نو ځکه الله پاک بندگانو ته د عبادت حکم کوي چې عبادت کوئ، او د دې نه دا نه معلومیږي چې الله پاک محتاج دی، بلکې انسان محتاج دی. دویم نمبر سوال دا دی چې دا انسانان خو یو بل ته ډوډۍ ورکوي. انسان محتاج دی خو بل انسان ته وږی چې بل ډوډۍ ورکي، د چا کور کې لرګي نه لرګي ورکي، د چا کالی نه کالی ورکي، چا سره امداد کوي نو امداد ور سره وکي، چا سره امداد کوي نو امداد ور سره وکي. څوک وږی دی، څوک تږی دی. د انسانان خو د یو بل سره امدادونه کوي او حاجات پوره کوي. نو څنګه انسانان الله ته محتاج دي؟ نو د دې جواب دا دی چې دا یو انسان وږی شي او بل انسان ډوډۍ ورکوي، نو خو دا ډوډۍ م الله درته ورکړې ده. که الله دې یو ته ډوډۍ نه ورکړې، نو دې بل ته به څه ورکول؟ دا یو انسان چې تږی شي او دا بل انسان اوبه ورکوي، خو دا اوبه م الله درته ورکړي دي که نه؟ دا کالی م الله درته ورکړي، دا روپۍ م الله درته ورکړي. نو دا یو انسان چې د بل انسان حاجت پوره کوي، نو په دې کې م الله ته محتاج دی. یو عالم د بدن نه غټو، چا ورته وی ته عالم یې د بدن نه غټې. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای الله غټ عالم ته غوسه کېږي، پکار دا دی چې دی د خدای نه وډار شي. هغه ورته وی ته څه خبرې؟ زه چې ځان سره کېنم او یو فکر وکړم چې د دنیا د یو خان موټروان سره خبره نه کېږي، زه د هغه موټروان یم، زه د هغه باډیګان یم، زه د هغه د تره زوی یم، د هغه بچی یم، چې ځان سره کېنم انا عبد من، دا زه د چا بنده یم؟ وی د خوشحالۍ نه غټېږم چې زه خو د خالق او د مالک بنده یم. هغه پیدا کړی، نور زما څه دي؟ دا ټوله دنیا زما د خدای ده او زه بیا د هغه بنده یم، او جنت هم د هغه دی او راحتونه هم د هغه دي، دا ټول انسانان هم د هغه دي. بس بیا څه دي؟ خو چې مشکل پیښیږي ورته غاک کوم به، بس خبره مني. وی د ډېرې خوشحالۍ نه مې غټوالی دی، قسم دی وی په دې خوشحال. نو زمونږ او ستاسو بسې دي ښه چې الله بندګان یو او الله سره متعلق دی او الله سره مربط دی. د دین قیمتي خبره کومه یوه ده. او بیا آخره کې الله فرمایي ګورئ نافرماني مه کوئ، که زما خوښه شي تاسو به بوزم، لرې به مو کوم. داسې خلک به راولم چې هغه ستاسو نه ډېر ښه. دې وجې نه په ټولو اعمالو کې الله ته ناخوښه عمل کبر دی، ځکه انسان خو محتاج دی هر شي کې الله ته. نو دې څنګه کبر کوي؟ الله فرمایي کبر زما صادر دی، زه خالق یم، زه مالک یم، دا ټول شیونه زما دي او تم زما یې. نو چې څوک زما صادر اغوندي هغه ما زما ښه نه شي. دې وجې نه که فکر مو کړی
زمونږ او ستاسو وطن نه جوړیږي. زه چې راغلی م دې فکر کې چې خدای غیرت د افغانانو د ټولو نه اعلی، سخا د افغانانو د ټولو نه اعلی، اسلام د افغانانو د ټولو نه اعلی، پښتو د افغانانو د ټولو نه اعلی، دین باندې عمل د افغانانو د ټولو نه اعلی. په دې روژه کې بېهوشه شي راوغورځېږي خو روژه نه خوري. نو بیا دې ولې نیولي یو؟ د ډېر فکر نه بعد ما وې من کې کبر، من کې لویي ده. دا کبر او لویي د الله خوښه نه ده. که دا کبر او لویي موږ نه لاړه او ځان مو خاورې که، بس وطن مو جوړ دی او کار هم سم دی. زمونږ او ستاسو وطن کې پیر نشته، ټول مرید نشته، ټول پیران دي. شاگرد نشته، ټول استادان دي. مقتدیان نشته، ټول امامان دي. غریب سړی نشته، ټول مالداران دي. خبرو کې دا چې مونږ او تاسو انکساري وکړو او عاجزي وکړو او ځان خاوري کو، په خپله مو نظام سم دی. انسان سره انکساري او عاجزي دا ډېره مزه کوي، ځکه انسان په هر څه کې محتاج دی، په هر شي کې الله ته محتاج دی. نو الله فرمایي ستا رب غني دی، اچا ته محتاج نه دی او ټول خالق ته محتاج دی. نو د دې عباداتو مقصد دا نه دی چې الله ستاسو عبادت ته ضرورت لري، نه، تاسو ورته ضرورت لرئ. تاسو چې خپل عاجزي ښکاره نه کړه، الله در باندې رحم کمی. ځکه الله فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. څوک چې زما د ذکر نه اعراض وکړي او مونځ نه کوي، د ده پاره به زه ژوند ورکم خو تنګ. څوک چې مونځ نه کوي، روژه نه نیسي، دین سره ربط نه ساتي، د ده زندګي ډېره خراب، صحیح ده تېرېږي لیکن ډېر د سختۍ او ډېر د مشکل سره مخامخ. ځکه چې تا آثار د عاجزۍ په ځان ښکاره نه کړ. دا مونځ کول دا اثر د عاجزۍ دی. الله ته سجده لګول، الله ته رکوع کول، الله ته قیده کول، خدای عاجزه یم، هېڅ را سره نشته. داسې روژه نیول، داسې زکات ورکول، داسې حج کول، دا ټول آثار د عاجزۍ دي. نو ځکه الله پاک د عباداتو حکم کوي. دویم نمبر دا د انسان نفس دا ناری دی، ظلمانی دی.